په پیښور کې یو بدبخته انسان را پاسېدلی دی او خپله مور یې په ډزو باندې وژلې ده. قدرمنو، دا یو رښتینې واقعه ده چې دا د تاڼې سربند په علاقه کې مخې ته راغلې ده. تفصیلات به ټول تاسو ته درکوو چې دا بدبخته انسان ولې خپله مور ووژله په دې مبارکه روژه کې. نو تر اخره موږ سره پاتې شئ او زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. دغه هلک چې کوم دی د خپله مور وژلې ده او کله چې دا جرم کړی دی نو بیا تښتېدلی دی. د سربند تاڼې پولیسو په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې دا کومه ښځه چې وژل شوې ده د دې پلار چې شپېته کلن سړی دی، عطاالله نوم دی، هغه په خپلو خبرو کې ویلي دي چې 7 کاله وړاندې زما د لور واده غلام سخي سره وشو چې دا غلام سخي چې دی دا د اخون احمد لنډۍ اوسېدونکی دی او دا یې ویلي دي چې دا دویمه ښځه وه، یعنې د ده دا لور یې چې وه دا دویمه ښځه وه. په خپلو خبرو کې ویلي دي چې زما د لور او دغه زوی چې کوم و دا یې میرنی زوی و، د دوی په منځ کې به هر وخت لانجې هم کېدلې. او تېره ورځ بیا وایي چې ما ته خبر راکړل شو چې زما د دې لور دا میرنی زوی چې کوم دی چې احمد نوم دی او اوس په سکیم چوک کې اوسېږي، نو هغه راغی او وایي چې زما په لور باندې ډزې وکړلې، زما لور یې وویشتله او د دې دغه وژنې چې دا کورني تنازع ښودل کېږي، یعنې د کورني څه مشکلاتو څه مسایلو څه تنازع په وجه باندې د خپله میرنۍ مور چې دا یې وژلې ده په یاد دې وي چې دا یې میرنۍ مور وه، یعنې خپله مور یې نه وه. دوستانو، دغسې حالات شروع دي په مبارکه روژه کې هم داسې بدبخته خلک شته چې هغوی په خپلو میندو باندې ډزې کوي. تازه ترین اپډیټ مو تاسو سره شریکول غوښتل. د ویډیو د کتلو مو یو جهان مننه.